أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المطففين شروع کړي وا او اعلان د تباہی د هغه خلقو د پاره چې کم خلق تطفیف کوي، د نورو خلقو حقونه سپکوي او خپل حق درونی. نو د دې خلقو د پاره هلاکت بیان کړو او دې خبرې طرف ته پکې اشاره کړې وا او دا خبره پکې ټاکلې وا چې دا عمل ډېر ناکاره عمل دی. تطفیف کول صرف او صرف د ځان خیال ساتل، مفاد پرستی کول، په ناپ او طول کې کمی کول، دا ډېر ناکاره عمل دی. ځکه په دې سره د خلقو د یو بل سره چې کم تعامل دی په هغې کې شک راځي، تردد راځي، د خلقو په یو بل باندې اعتماد خرابېږي. په دې وجه باندې د دې دا فساد دومره ناکاره دی چې کم خلق دا عمل کوونکي دي هغوی د پاره تباهي ده، هغه تباه کېدونکي دي. الله دې زموږ حفاظت وکړي. دغه شان د تطفیف شناعت دا هم دی چې دا ناکاره خوی دی، ناکاره خلق دی او د دې وجه دی چې د انسان په زړه کې د دنیا مینه جمع شوي او د دنیا مینه ظاهري کې په څه باندې چې دی وایي چې بس ما مال جمع کړی، اگر چې ډیر سپکه لاره دی ولې نه اختیاري. لکه د یو سړي نه د چټاکۍ کم کو یا د یو سړي نه د روپۍ او د دوو غلا وکړه، دا ورته دته خسیس کار نه ښکاري، دا ورته د شرم او د بېعزتۍ کار نه ښکاري، بس چې صرف پیسې راجمع شو، چې مال راجمع شو بس. نو دا خوی دا د مروت والا خلقو د اخلاق والا خلقو خوی نه. نو په دې وجه باندې د دې خوی نه ځان ساتل پکار دي. دغه شان په آیت نمبر 4 نه واخله تر آیت نمبر 6 پورې یو دا خبره کړې ده چې د دې خلقو په آخرت باندې ایمان نشته او دا ډېر د دیو دا عمل دا بې یقیني، دا ډېر عجیبه کار دی. دویمه ده چې دلته د یقین دغه یقین په ځای باندې د ظن ټکی استعمال کړی دی. مطلب دا چې یقین خو ډېره لرې خبره ده، د دې خلقو په ګمان کې هم دا نه راځي چې چېرته دیو به د الله مخې ته ودرېږي. بیا یې هغه ورځ عظیمه ورځ ګرځولې ده، لیوم عظیم، په کومه ورځ باندې چې د الله مخې ته ودرېدل دي. بیا دا خبرې طرف پکې اشاره کړې ده چې د الله مخې ته به ټول خلق ولاړي او ډېر په عاجزۍ سره به ولاړي او د الله رب العزت صفت پکې دا ذکر کړی دی، رب العالمین. نو ډېر په عجیبه طریقه باندې د دې ګناه شناعت او د دې غټواله او د دې خطرناکي د ډېر په عجیبه طریقه باندې بیان کړی ده چې کوم خلق دا کار کوي نو د آخرت باندې ایمان نشته او د دې نه هغه لویه ورځ هغه یېره شوې ده، د الله مخې ته ولاړه یېره ده او د چا نافرماني کوي؟ د رب العالمین نافرماني. نو د دې عمل نه به هر حال ځان ساتل پکار دي، دا ناکاره ډېر ناکاره عمل دی. بیا په آیت نمبر 14 کې د دې خبرې بیانو چې کم خلق هغه د الله کتاب ته غوږ نږدي، هغې ته د تېرو شوو خلقو قصې وي. نو دا خلق داسې خلق ته چې د دوی زړونه هغه زنګالود شوي دي، د دوی په زړونو باندې د دوی د عملونو زنګ پروت دی. د دوی عملونه دا په شانته د زنګ دی چې د دوی په زړونو باندې پرېوتی دی، په دوی باندې قرآن اثر نه کوي. د قرآن خبرې هغه دوی ته ګپ ښکاري، هغه ورته مذاق ښکاري. او دا مفسرین وی چې انسان کله دا د ګناه کوي نو دا ګناه دا
د په زړه باندې او په قلب باندې احاطه وکړي. بیا که چېرته دی توبه وباسي نو دغه زنګ او دغه د دې ګناه د اثر د زړه نه لرې شي. که توبه نه وباسي دوباره بیا هغې ګناه ته راځي نو بیا هغه بله لیر او بل یو ته د هغې د پاسه پرېوځي تر دې پورې چې دا زړه په دې توروالي کې د ګناه په دې توروالي کې دی بلکل پټ شي. نو په ده باندې بیا د نیکۍ او د هدایت خبره اثر نه کوي، هغه ورته بیا ګرانه ښکاري، د هغې نه زړه د ده بند شوی. الله دې زمونږ حفاظت وکړي. بیا په آیت نمبر 15 کې د دې خبرې بیانو چې کم خلق په دنیا کې تطفیف والدي او په هغوی باندې د قرآن هدایت اثر نه کوي او هغوی باندې د قرآن خبره اثر نه کوي، دوی د قرآن نه خپل زړونه بند کړي دي، نو د دې خلقو سزا به د آخرت په ورځ باندې دی چې دوی به د الله د دیدار نه محرومه کیږي. نو چې مونږه د دغه لوی نعمت ادراک وکړو، د لوی نعمت ته د الله او د الله نه دا خبره غواړو، یا الله مونږ ته خپل دیدار نصیب کړي او یا الله مونږه د خپل دیدار نه محرومه کوي مو په شان ته د دې خلقو چې دا خلق محرومه شوي دي. نو دا د آخرت په غټو سزاګانو کې یو غټه سزا دا هم ده چې انسان د خپل رب د دیدار نه محروم شي. نو چې د دې محرومۍ نه د پناه دعا غواړو او د الله رب العزت د دیدار سوال کوو. دغه شان په آیت نمبر 25 کې د دې خبرې بیانو چې مسلمانان مؤمنان خلق ابرار چې دي دیو به د په جنت کې په نعمتونو کې او په نعمتونو کې به طور خاص د سکاک یو نعمت ذکر کړ، رحیق مختوم، داسې شراب چې بالکل صفا دي او هغه مهربند دي، بل چا ورته لاس نه دی ورکړی. نو د دغه نعمتونو د حصول لپاره څنګه چې د کافرانو سزا د هغوی د عمل په شان وه، نو د دې نعمتونو د حصول لپاره موږ هم پکار دي چې په دنیا کې دغه شان عملونه هم کوو، لکه صدقه ورکوو، د مسلمانانو د پاره د سکاک انتظام کوو، هغوی ته د سکاک او د هغوی ته د اوبو یا د نور مشروباتو د ورکولو کوشش کوو چې الله رب العزت موږ ته د جنت دغه مشروبات را نصیب کړي. د دې خبرې په طور خاص دې خبرې طرف ته متوجه شو. دغه شان په آیت نمبر 26 کې د دې خبرې بیانو چې وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، د مؤمنانو د پاره نعمتونه ذکر کړو، نو د هغې نه وروسته دا ذکر کړو چې خلقو له مقابلې په دې کارونو کې پکار دي، ترجیح او دې ته وړاندې کېدل خلقو له پکار دي، د دې حرص لرل پکار دي د دغې نعمتونو. نو مؤمنانو به دا صفتی چې دیو به د نیکۍ په کارونو کې د یو بل سره تنافس کوي، د یو بل سره به مقابله کوي، د یو بل نه به وړاندې کیږي او د نیکۍ د هر یو کار د حصول دیو به کوشش کوي، حرص به لري. نو چې مونږه د هر نیکۍ کار ته وړاندې کیږو او د هغې نه د خپل ځان لپاره وافره حصه قیامت لپاره لیږو. دغه شان چې کم خلق هم مونږ اینو چې هغه الله رب العزت ته د نیکۍ توفیق ورکړی دی، لکه ډېر شي خلق داسې دي چې هغه د جومات سره ډېر تعلق ساتي، د مسجد سره ډېر تعلق ساتي، د هغه سره مونږ مقابله وکړو، په خپله د مسجد سره تعلق شروع کړو. دغه شان ډېر شي خلق داسې دي چې هغه په پټه باندې صدقات ورکوي، مونږ د هغوی سره تنافس وکړو او د هغوی سره مقابله وکړو، په خپله باندې په پټه صدقاتو اهتمام وکړو. په آیت نمبر 20 کې د دې خبرې بیانو چې د مؤمنانو د پاره د جنت نعمتونه دي او په دې کې دیو له پکار دي چې دیو تنافس وکړي. نو دا په اصل کې د هغې مخکنی کوم چې د صورت د شروع خبره وه د تطفیف، چې کافران هغوی محنت کوي، منډه وهي د دې لپاره چې مال جمع کړي،
نو د هغوی په مقابله کې کم خلق چې ابرار دي دیو د مال د جمع کولو حرص نه لري بلکې دیو د آخرت د نعمتونو د ګټلو حرص لري او په هغې کې کوشش کوي په هغې کې منډه وهي چې موږ ته د آخرت نعمتونه میلاو شي او دا خو ولیدي چې په اصل کې منافسه او تنافس دا په څه کې پکار دی دا د آخرت په ګټه کې پکار دی د دنیا دا لږه ګټه دا هیڅ حیثیت نه لري شان په آیت نمبر 27 او 28 کې د دې خبرې بیانو چې ومزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون ابرارو ته چې کوم شراب میلاویږي په هغې کې به ګډون وي د تسنیم نومي چینی او دا تسنیم چینه داسې ده چې مقربین مؤمنان هغه خلق چې د الله نږدې بندګان دي هغه خلق به د دې تسنیم نه بغیر د ملاوت نه بغیر د ګډون نه څښل کوي او د ابرارو دپاره به په دغه تسنیم سره میلاو شوي شرابي نو دا په اصل کې د عمل موافق بدله ده ځکه مقربین چې دي د هغوی هر یو عمل خالص د الله دپاره خالص د الله د رضا دپاره د هغوی په هر عمل کې مباحات هم د ځان د هغې ته هم نه ځي کوم خلک کوم کارونه چې مباح دي خو هغه غیر مناسب دي د هغوی سره نو هغوی مباح نه هم ځان ساتي او صرف او صرف د الله د رضا عملونه کوي نو چې کومو خلقو خپل عمل بیخي صفا وساتو د هغوی دپاره به بیخي صفا څکلي د تسنیم نه او چې چا په عمل کې څه نه څه د نامناسبې خبرې هم وي نو هغوی ته به شراب میلاویږي د هغې سره ګډون کړي شوي د هغې سره میلاو کړي شوي بیا د کافرانو د مؤمنانو په باره کې چې کومه رویه ده د هغې بیان وإذا انقلبوا الی اهلهم انقلبوا فکهین کله چې دیو د یو بل سره میلاو شي نو د مؤمنانو په باره کې خندنې کوي د هغې باندې خوشحالېږي او دا د ټولو نه لویه دوکه ده ولې دی دوه څیزونه یو ځای کړي دي چې دا دواړه څیزونه یو ځای کېدل نشي یو دا چې دیو انتهایي ناکاره عمل کوونکي دي او دویمه ده چې دیو بیا د ځان د عذاب نه هم په امن کې ګڼي دا خو ته پته ده چې زمونږه څه حالت دی او د هغې باوجود کومو خلقو چې د الله د کتاب او د الله د هدایت اقرار کړی دی او هغې ته یې غاړه ایښې ده هغوی ته دیو د ګمراهۍ نسبت هم کوي نو دا ډېر لوی جرأت دی ډېر لوی افترا ده د ځان نه خبرې جوړول دي او داسې قول دی چې په دې کې د علم هېڅ ګډون نشته هېڅ د پوهې خبره پکې نشته په آیت نمبر 35 کې د مؤمنانو د دې خبرې ذکر وکړو چې دا مؤمنان دیو به د قیام په آخرت کې د کافرانو پورې خندنې کوي څنګه چې دیو په دنیا کې په مؤمنانو باندې پورې خندنې کاو او دغه به کم حالت کې چې دا مؤمنان به په پالنګونو باندې په تختونو باندې به ناستي او ګوري به ینظرون ذکر کړي قتل او لیدل ذکر کړي دي خدای نه دي ذکر کړي چې څه شی به ګوري نو د ټولو نه لوی قتل خو د الله دیدار دی او داسې به پکې هم مقربین یي چې هغوی به د الله د دیدار نه مستفید کیږي هر ټیم به د الله د دیدار نه مستفید کیږي او دغه شان مؤمنانو کې به داسې ډېر چې هغه به خپلو جنتونو ته ګوري خپلو نهرونو ته به ګوري حورو ته به ګوري او دغه شان خپلو بنګلو ته به ګوري قصورو ته به ګوري او مختلف قسم نعمتونه او په دغه باندې به دیو مشغولي او د کافرانو دپاره د دیو د عملونو ناکاره بدله ده الله دې زمونږه حفاظت وکړي د هر قسم عصیان او د فجور او د کفر نه او الله رب العزت زمونږ هغه نعمتونه نصیب کړي کومو نعمتونو چې وعده د ابرارو او د مقربینو دپاره کړې ده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد